السلام علیکم ورحمت الله. زه نن د لغمان نه را روانم. تقریبا د سې شنبې په مازدیګر کې زه دې خوا نه تلم. په لاره کې درې ټکره خو ما ولیدل چې په لاره کې څه ووه. نن د هغې خوا نه راتلم درې ځایه ما خپل ځان په خپل لاس کې د دې خلکو دا چې کوم خلک چکر ته ځي، کوم خلک چې په دغه لاین باندې دا لاین د کابل او د جلال آباد، کابل او تورخم، کابل او لغمان لاین دی، درې ځایه کې ما خپل لاس کې ځان بچ کړی دی. نو د خدای لیاز وکړي، د الله نه ویرېږي، د خپل فامیل، د مورکۍ، خپل بچو، خپل خویندو، خپل میندو سترګو ته نه ګوري. 6 نفره په دغه موټر کې، 2 دلته پراته دي. الله دې د دې کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي، الله دې دوی باقي ماندو ته د زړه صبر ورکړي. والله داسې ځوانان دي چې ورته ګورې هر یو لکه ګوته، هر یو داسې ښایسته ښایسته ځوانان دي، خو اوس دلته پراته دي بې سرپرسته. 6 نفره پکې مړه دي، 6 نفره. ګاډی وګورئ د کوم ځای نه 2 زخمیان دي، 8 نفره. د دې کول څه کوم ځای نه راتلل، تاسو راسئ دلته دې بخار پروت دی، دا یې هر څه دی برابر کړي، دا یې کاسې او کونډې هر څه راغستي، ککبیر، رومیان ورسره هغه شی چې یو سړي ته میلې کې دی ته پکارېږي هغه یې ټول وخت نه برابر کړي. په دې امید، په دې هیله دی را روان شوي چې موږ ځو جلال آباد یا بل ځای ته یا بل ځای ته موږ چکر ووهو. ولې دا سره دوی سره دا سوچ نشته چې دا لاره کومه لار ده، دلته باید څنګه سړی لاړ شي، څنګه احتیاط وکړي، هغه خبرې نشته. خو زه بیا هم وایم د چارواکو څخه زما غوښتنه څه ده چې کله هم د مایپر د چرخي تالاشي نه څنګه راوځي یا په تالاشي کې تاسو هم دغسې ځوانان چې پوهېږي چې په دغه لاین کې دولت ولې موږ درې تالاشي کې دا زموږ ستاسو د ګټو لپاره ده. دې الله وبخي، والله اعلم چې په هر رقم و دی په نورمال حالت کې و دی څرنګه و هغه الله خبر دی. خو چې دغه حالات ته ګورو، دغسې صفا ځای، صفا سوتره، نو یو نورمال انسان هېڅ کله داسې ځای کې هغه خپل ځان نه غر کوي. نو زما غوښتنه له تاسو عوامو څخه څه ده چې لطفا چې هر کله دولت تاسو درې تاسو نه پوښتنه کوي، تاسو تلاشي کوي په ځای د دې چې تاسو شونډې ورته واچوي چې دا وګوره، هغې ته خوشحاله سي، خدای الله دې تاسو ته خیر درکړي. حامد صاحب ته لږ راشه، ته لږ راشه، دا ترافیک مدیر صاحب دی، ستړی مه شي. همیش لپاره ستاسو خلک درولي دي یا تاسو خلکو ته صحیح لارښوونه کوئ، د هغې عکس العمل در سره صحیح. مونږ خو واقعیت خبرې په دروازه کې د هر موټروان ته هر یو ته وایو چې بې ځایه رفتار مه کوئ، مایپار او دغه مسیر چې دی دا ډېر خطرناک ده. بله ورځ هم همدغلته یو حادثه وسوه، شکر و چې خلک پکې بچ وو، خو دغه بدبختانه داسې ورځ نه ده چې حادثه کېږي، د چا د لاسه همدغه بې احتیاطي د لاسه حادثه کېږي. او نور انشاءالله دغه ده، او نور یو 2 نفره خو پاتې دي، نور هم ټول څلور انتقال شوي دي او 2 زخمیانو. او په وخت سره موږ رسیدګي کړې ده مجاهدینو ټولو. تاسو نه مننه چې تاسو هم دغه وخت کې راغلي او دا یې موږ حالات ته رسیدګي الله تاسو خوشحال لره. خدای پاک دې چارواکو ته ماجر ورکړي. مولوي صاحب السلام علیکم. تاسو چې کله هم تلاشي کوئ، زه فقط راځم خپلې نقطې ته، دا ورور ما سره ولاړ دی، چې کله هم تلاشي کوئ د عوامو عکس العمل څه وي؟ لږ رانږدې شه. تاسو کوشش وکړئ په دې لاره کې انتقال کې نور هم یې خو زه داسې وایم چې داسې یو څوک په یو لاره کې روان دي، دا اوس یو فامیل سړی، هر یو فامیل دی، یو فامیل لاړ سرپرست لاړ. نو دا د دوی څه شی ده؟ بېغوري ده او بې احتیاطي ده. او د میپر لاره ټولو ته معلومه ده، زمونږ د ټولو ډریورانو ته او خصوصا که هغه هر حوالې غټ موټري که واړه موټري لاره معلومه ده چې د میپر لاره ده خطرناکه لاره ده، چې کله دوی میلو ته ځي بل ځای ته ځي، زموږ دا توصیه ده باید چې دوی احتیاط وکړي. الله دې خوشحال لره. مولوي صاحب ورور تاسو هم میډیا سره سر وکړ له ورور خو تاسو پیژنئ، خوشبختانه دواړه سره برابر شو، بدبختانه چې په داسې ځای کې سره برابر شو چې زړونه هم ټوک ټوک دي. خو فقط دا راته ووایه چې ځوانان څه باید وکړي چې خصوصا په دغه لار باندې ځي یا دې ته ورته مسیرونو باندې؟ دا خو فکر کوم دوه اړخ لري که نه. اول ستاسو سلامونه، بعد سلام. زه فکر کوم یو داسې فرصت د ځوانانو ته برابر شوی الحمدلله په دې 2 کالو کې. هر څوک په ازادۍ سره ځي چکر وهي او هر کونج د افغانستان ګوري ته په تلاش کې چې چکر وهي دا ځایونه پیدا کړي که نه. نو دغسې ځوانان چې کله کور نه راوځي، قاري صاحب زما سفرونه ډېر دي، خو داسې حادثو سره مخامخ کېږم. مخکې قاري صاحب ډېره ښایسته خبرې ته اشاره وکړه، زه هلته ولاړ وم، خو خدای قرآن ته وګورئ، په ځان زړه ودردوئ، په مور او پلار او په خویندو همداسې په میندو باندې هم زړه ودردوئ. په دغه لاره کې تیز چلاني نه ده پکار.
په هیڅ عنوان باندې دغه لاره پیسچلاري نه قبلوي. نن شپږ کسانه پراته ول په داسې حالات کې چې هغه موږ جګ کړل. نو قاري صاحب وو خو تاسو د هغو دغه چهرې موږ نشو ښودلی، د ښودلو نه وي. ټول ځوانان دي. او اما یو ساعت بعد شاید د امارت اسلامي په همکارۍ سره د دو مشان یا کورنۍ به پیدا کیږي. خو په دې باوري اوسېږي هغه کورنۍ به ټول عمر دردېږي او کړېږي. هغه د درد او د کړاوونو څخه بهترین شی د انسان لپاره احتیاط دی. خو ستاسو احتیاط دی په دې لار چې چکر ووایي، خو اما په احتیاط سره. هغه ځوانان چې هغه بعضې په ډېرو غلطو کارونو باندې مبتلا دي، خصوصا نشهیي توکي، ګولۍ، بل څه یو خدا ده چې د الله نه وویرېږئ. دا شی چې دی په کم وخت لپاره به تاسو ګنګس کړي. دا نه وایم چې نشه کې نه ګنګسوي مو یو نورمال انسان یې اخلي د غیر نورمال کوي، لیونی درنه جوړوي. لیونی ولې ده دا حل نه. دلته چې اوس موږ وکتل او زه په دې نه وایم په دغه چک پوینټونو کې موږ درېږو. مخکې قاري صاحب ویل تاسو تمرکز یا دغه سرشخان مه وهئ، دا زموږ ستاسو لپاره ولاړ دي. کوشش وکړئ ودرېږئ. او بعضې خلک چې دغه کارونو باندې مبتلا دي، څوک چې دغه کار کې الله دې تباه کړي، او څوک چې وطن ته راوالي دی، موږ په مشانو باندې دا غږ دی. دو ته معافیه مه کوئ، سخته سزا ورکړئ. نه سخته سزا هم نه، همداسې ژوندي واخلئ، همداسې خښې کې چېرته په اوبو کې خطا کړئ چې دغه ملک ته بېغمه شي. داسې د ور شپږ ځوانانه په والله قسم درته خورم، زړه مې ډېر ودردېده. بالاخره قاري صاحب سره ودم که نه موږ نور رسانیو کې حق هم د ده نه لرو، خو قاري صاحب په موږ هم ګران دی، ورور هم دی. هم خوشحال لره. نو دغه شي ته لږ ډېر زیات فکر وکړو. فقط نور څه مطلب هم نشته. د دغه په مور، د ده په خور، د ده په بچیو، په دغه وطن په بچیو مو زړه خوږېږي. که چېرته غواړئ خپل فامیل مو روغ او سالم وي، د مورکۍ ملا مو ماته نه شي، د ورور ملا مو ماته نه شي، په خپل ځان رحم وکړئ. بس نور وخت مو نه نیسم، ویډیو سره شریکه کړئ. الله مو خوشحال لره. ډېر احتیاط کوئ. ډېره مننه قاري صاحب. ډېره مننه تاسو هم. الله مو آباد. السلام علیکم. تر بیا ښې چاره. السلام علیکم.